ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور. د کونړ ملي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو اوس تاسو پام راګرځوم د دې مهال لنډو خبرونو ته. کونړ ژورنالستانو په یوه ناسته کې دغه ولایت نوي امنیه قومندان ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ د همکاریو ډاډ ورکړ. د ملي راډیو ټلویزیون امیر سمیع الله تړون په دغه ناسته کې مطبوعات د یوې ټولنې سترګې او د پرمختګ مهمه وسیله یاده کړه او زیاته یې کړه چې د فرهنګي یرغل، فکري جګړې او په بیلابیلو نومونو د افغانانو ترمنځ د نفاق خپرولو په مخنیوي کې د مغرضو کړیو د شومو دسیسو په لمنځه وړلو کې رسنۍ مهم رول لوبولی شي. هغه زیاته کړه همدا لامل دی چې کونړ کې ټولې رسنۍ خپلو اسلامي، افغاني او ملي ارزښتونو او ګټو په رڼا کې په مؤثره توګه فعالیت کوي. د کونړ ولایت امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیریت مدیر مولوي فضل الحق هلال په مشرۍ د دې ولایت د 15 ګونو ولسوالیو 4 امنیتي حوزو امیرونو سره ګډه غونډه وشوه. د کونړ روغتیا ریاست په چوکاټ کې د ORCD موسسې په تخنیکی او مالی همکارۍ په 9 ولسوالیو کې ګرځنده روغتیايي خدمتونه پیل شول. د ریاست الوزرا د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې جاپان سفیر د دوحې ناسته مهمه بللې او ویلي دي چې د اسلامي امارت ګډون او د دوه اړخیزو ناستو دوام تعامل ته ښه زمینه برابره کړې ده. لوګر کې نږدې 900 کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې شوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مسؤلین وایي چې دغه وزارت د سیم کارتونو د طرز العمل د تطبیق لپاره تر اوسه پورې 10 میلیونه مخابراتي سیم کارتونه په قانوني ډول ثبت او راجستر شوي دي.